په کابل کې د ټکسي موټرو چلوونکي وایي کاروبار یې د پخوا په پرتله ډیر کمزوری شوی دی. دوی وایي لامل په هیواد کې اقتصادي ستونزې او د کاروبار کمښت دی. صادق چې شاوخوا 10 کاله کېږي په کابل ښار کې ټکسیواني کوي، وایي د سهار نه تر ماښامه دومره نشي پیدا کولی چې د کورنۍ لګښت او بیرته د موټر مصارف پوره کړي. ډیر داسې کیږي چې د موټر موبایل زاړه وي، باید بدل کړم. خو بل خوا بیا خوراکي توکي هم مهم وي چې راته وایي هله وړه راوړه، غوړي راوړه، بوره راوړه، پیاز راوړه. له بلې خوا همدا د موټر موبایل ستونزه وي چې په بدلولو 1500 افغانۍ لګښت راځي. همداراز یو بوجۍ وړه په شاوخوا 1400 افغانۍ کیږي. نو دا لګښتونه بیا په یو وخت زه نشم پوره کولی. مجبوره کیږم د کور ضرورت سودا کمه واخلم، مثال د 20 یا 30 افغانیو. داسې ډیر شی نشم اخیستلی چې یو څو ورځې پرې گزاره وشي. بس په همدې ډول چاره کوو. صادق وایي دا چې کاروبار نشته نو په ښار کې شخصي موټرونه هم زیات شوي او زموږ کاروبار یې هم ټکنی کړی دی. نوموړی وایي که چیرته د خلکو فعالیت زیات وي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص وي، بیا نو یو څه گزاره کیږي. مردم که فعال بود ما که فعال هستیم. کله چې د خلکو فعالیتونه زیات وي زموږ کاروبار هم ورسره جوړ وي. چې د دوی کار نه وي نو زموږ هم همداسې وي. تاسې باور وکړئ دا چې د ښځینه و آرایشګاهیو بندې شوي دي، زما کار لا ورسره خراب شوی دی او په دې زه هم ډېر خفه یم چې بندې شوي دي. پخوا به د ورځې حتما له داسې چا سره مخ کېدم چې آرایشګاه ته به تلل یا به راتلل، خو اوس هغه سپارلي هم نشته. په کابل ښار کې بیا یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې په شخصي موټرو کې سپارلي چلوي وایي بل کاروبار نشته، له ناچارۍ یې دې کار ته مخه کړې ده. دوی وایي د ترافیکو ریاست چې پر شخصي موټرونو محدودیتونه لګوي چې نور پرته له جواز اخیستلو سپارلي نشي وړلی، نو دا به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، ځکه په خبره یې د جواز اخیستلو توان هم نه لري. موټر شخصي خودکار کوي. زه هم په خپل شخصي موټر کې سپرلی وړم، خو اوس راته د ترافیکو ریاست لخوا د نویو محدودیتونو په اړه هم ویل شوي دي چې تاسو باید جواز ترلاسه کړئ او موټر مو ټکسي کړئ. خو دا توانایي هم نه لرو چې جواز یې ترلاسه کړو، یا یې موږ ته راکوي که نه یې راکوي. بس نو حیران پاته یو چې څه کار وکړو. ولا نو څنګه وکړو، په هیواد کې مو کار روزګار نشته، موږ هم د ناچارۍ له امله سپرلی وړو، بل خو کوم کار نشته. مخکې به مو عمله درلوده، یعنی خلک او مامورین به مو وړل او راوړل چې کار مو ورسره ښه و، میاشتنی معاش به یې راکاوه. خو اوس نو نشته، موږ بس د سهار څخه تر ماښامه دلته یو او دا نارې وهل مو کاروبار دی. مجبوري ده، نو څنګه وکړو. په افغانستان کې له سیاسي بدلون راوروسته چې کابو 2 کلونه تیر شوي دي، د پخوا په پرتله څو برابره د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د خلکو شکایتونه هم زیات شوي او په وار یې له سرپرست حکومت څخه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.